بیا چې کله دوی څوک ونسي تکلیف سوي انسان درد لري وجود لري. زه 13 نمبر قیدی وم په آرمي جیل شي، مو سره غالبا د بل 17 نمبر قیدی و دوار و. دغه د شپې ژړل ورته چې جوړې ها بل ټکی نه درته کو عورت کی وروره دا الفاظ نشته چې توره څوک پښتنه وکړو تو ته څوک ووایي چې جوړې ویلې تکلیف څه دی درته نه ورته زیاره بغیرجنه خبره. به هر حال ورته یا تو جمعې بدالې وي دا شی نه وي ټیم پاته نه وي ګاډۍ څه نه وي خو میږو داسې کتل چې ورته د 3 کسونه په تو ډیپټي وي د هر یوه 2 ګنټې ډیپټي وي بیا ټیم سړی پېژني چې دا ټیم دی. نو په دغه ټیم 12 بجې وي یو بلوچای فوجي و چې یخ په سره سره د وزیرستان په خال زړه خوځېده. د ژڼکۍ سټوډنټ هم و کم عمر و اشارو یې داسې ملیمده ورته لیدل نه شي. نو مو ته یو رخ سیندي وویل چې یاره ویله جوړي مور دې پښتنه ځنه وکړه ویل چې چوړو ژڼکۍ په ژبه نه ورسره پیدا. دا بلوچای چې روغی نو د ښکار ژړل مو ورته و چې د کار جوړي څه مسله ده. ده ویل چې کیمرا ده بند شي ورته موږ وړې وړې کمرې وې 8 ضربېچې وې 8 ضربېداس وې نو پوسو وړه کیمرا په موږ لګېدلې وه حرکات ته نشه کړی په جوات او د تلاوت هم نشه کړلی. نو چې کله هغه کیمرې کار شولې هغه بلوچي و چې اوس پښتنه وګرځېدې. موږ ژړکي ته وایي چې څه مسله ده وایي چې مردانه سیستم د بېادبي مخوټه مې موتې دي وینرونه راونه دو درد دی تکلیف دی ورته. مو ته وویل چې ته کوم ځي یې بهرحال یو کلی یې وشوي د میږې توسي علاقې. مو چې کړي دې څه دي وایي چې زه سټوډنټ یم. مو چې څه دې کړي دي وایي چې هېڅ مې نه دي کړي دیګونه ته تلیفون روغلل په دیګونه چې میږ لوس مې ورکړي دي په خجیرې شی 15 ورځې لا کړی وه په سوخلې پل شي په دغه میرلي بریګېډ شي اوس یې میرانشاه ته وړی ورته مې سیاډۍ ورته کړلې نه اوس یې ټول د نظام روخروب کړی دی. نو ما بلوچ فوجي ته وویل ورته میږ ته په کیم بلاک و چې وه پاشو ټلیفون بیرته ته لګېدلی وه مخ شوی میسج ورکوه ایخ ته مې وویل چې میسج ورکړه د ژړکي ته تکلیف دی. بهر یخ چې کله دوی کنټرول ته ول ډاکټر وویل ورته یوه ګیلې درکوي دا تکلیف څه وه پیناډول ګیلې یې ورکړله. میږ نر واس نه وه ځکه چې میږ زاکیم د دغه ملګري نه سره لیدل زه په د سی بلاک شوم مو نر واس ونه بوک هړتال مې وکړ. چې کله مې بوک هړتال وکړ وایي استل پښتنه وکړي چې ویلې مور چې د ښکاس ته تکلیف دی پره باندې صحیح وولل وایي چې ته دلته هیا د وزیرستان غام کې مور ته چې میږ بیا خپل مړي نه دي کړي زه بیا د وزیرستان د خواندې ماندې د پوره دغه جیل ته راغلی یم. نو دغه جیل چې کوم دی چې دا څوک ټیپک وخلي طالب جوړېږي هغې د سره دوی دا عمل کړو. ملګري